امریکا په 2023 مالي کال کې زیاتره د نړیوال ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې USAID د لارې نږدې 80 بلین ډالر خارجي مالی مرستې کړې دي. امریکا د بشري مرستو او د ایډز ناروغۍ د بیړني صدارتي پروګرام د لاندې د HIV د مخنیوي او د علاج لپاره په نړۍ کې تر د ټولو زیاتې مالی مرستې کوي. We found solutions. موږ پښپش پېته ملکونو کې څلور اتیا بشري ستونزو ته ځواب ویلی او په لسګونو میلیونو خلکو ته موږ د ژوند د بچ کولو مرستې ورسولې دي. په غزا، سودان او یوکرین کې د ویجاړونکو شخړو اغیزمند خلک هم په دې کې شامل دي. د پن یا د قلم د یو لیک سره صدر ډانلډ ټرمپ تر د ټولو زیاتې بیړنۍ خوراکي مرستې کنګل کړې دي. یوه وجه یې دا ده چې هغه د امریکا لومړیتوب د تګلارې سره د امریکا خارجي مرستې توله کول غواړي. د صدارتي امر وروسته د 90 ورځو پورې چې د دې جاج کتنه کیږي په دغه موده کې به د پرمختیایي مرستو ویش او ژمنې ځنډېدلې وي. وایټ هاوس همداسې د یو ګام دپاره خپل دلیل وړاندې کړی چې تر مخه یې په ټولو مرکزي مالي مرستو او قرضو ځنډ پر ځای شوی دی. دا د 9 یا شنبې د ورځې عملي کیږي. خو د مطبوعاتو سکرترې کیرولین لیویت دا نه ده څرګنده کړې چې کوم ملکي پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي. په تیرو 4 کالو کې موږ ولیدل چې د بایدن انتظامیې به حسابه پیسې خرڅ کولې. دا په هیواد کې د ګرانی یو غټه وجه ده او دا په وسنۍ انتظامیې لازمه ده چې د هرې کاسیرې په صداقت سره حساب کتاب وساتي. د مرستو کوم خارجي پروګرامونه به د دې نه اغیزمن کیږي په دې اړه وایټ هاوس د وایس اف امریکا پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د خارجي پروګرامونو په اړه د بشري مرستو ډلې اندېښنې څرګندوي. په دې کې ځینې مرستې د جنسي برابرۍ، د کاروبارونو د ترقۍ او د HIV دوايانو لپاره د امریکا مالی مرستې هم شامل دي. د بایدن انتظامی چارواکي دا د پرمختلونکي هیوادونو سره د واشنگټن د تعلقاتو یو بنیادی ستنه بللې وه. سیکرټري جنرال د امریکا د خوا د خارجي مرستو په ځنډولو اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې ده چې ځینې نور پروګرامونه دي هم د دې نه بهر وساتل شي چې له امله په نړۍ کې د زیات خطر سره مخ ټولنو ته اهم ترقیاتي او بشري مرستې دوامداره پاتې شي. د دغو خلکو ژوند په دې مرستو اړه لري. په 2023 مالي کال کې د USAID تر د ټولو غټ یوازینی پروجیکټ یوکرین سره د غیر پوځي مالی مرستو وو. یوکرین ته 14 بلین ډالر ورکړل شوي وي. د بشري مرستو د سار ډلې وایي د امریکا د ولس د پیسو د حساب کتاب ساتلو لپاره د چټک نظام هرکلی کوي، خو د جاج کتنې په دې موده کې مرستې نه وي ځنډول پکار. که غواړئ چې د ټولو مرستو جاج کتنه وکړئ نو شروع یې کړه، خو باید چې تاسو پر دې خبر یاست چې څه کتل غواړئ. د بیا کتنې په وخت ژوند بچ کوونکي او د ژوند لپاره بنیادي مرستې مه ځنډوئ. څېړونکي د خارجي مرستو ورکولو باندې د کار ودرولو په امر او د دې په سمدستي توګه رامخته کېدونکي اثراتو اندېښنه لري. زموږ رښتینی اندېښنې د خارجي مرستو لپاره په پیسو ورکولو د کار نه کولو امر دی او د دې په سمدستي توګه د رامخته کېدو اثراتو دی. موږ ته یاد ساتل پکار دی چې په خارجي مرستو کې د بشري مرستو پروجیکټونه هم شامل دي، لکه د ویکسینو انتظام دی. د مثال په توګه په نړۍ کې ماشومانو ته ویکسین ورکول دي چې ورکړی سي دوی د ناروغۍ څخه بچ وساتي. د صحت په دغه نړیوالو ولسي چارو د ټرمپ دریځ ښکاره دی. هغه د صدارت په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې دی به د صحت د نړیوال ادارې نه بهر کیږي. د اندېښنې څرګندې کړې وې چې امریکا ادارې ته د زیاتو مرستو ورکوونکي هیواد په توګه لوټلې کیږي. د صدارت په خپل لومړي دور کې هم دا کار کړی و. د وایټ هاوس نه د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن DC.